په پاکستان کې د ناامنیو زیاتوالی باجوړ کې پر پولیسو برید شوی او مرګ ژوبله یې اړولې ده. درنو لیدونکو، وحید الله بشردوست مو له یاران تلویزیون څخه پام راړوم یو مهم خبر ته. د باجوړ ولسوالۍ د خیر تحصیل په نوي کلي سیمه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو پر ابابیل سکواډ برید کړی چې له امله یې 4 پولیس مړه او 2 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا ابابیل سکواډ د معمول ګزمې او امنیتي دندې پر مهال هدف وګرځېده او وسلوالو پرې ناڅاپي ډزې وکړې. په پیښه کې 4 سرتیري پر ځای مړه شوي او 2 ټپیان د خار ولسوالۍ مرکزي روغتون ته لیږدول شوي دي. وسلوالو د وژل شوو پولیسو وسلې او مهمات له ځان سره وړي دي او له سیمې روغ تښتېدلي دي. د سیمو د پولیسو مسؤلینو ویلي د ټپیانو روغتیایي حالت ښه نه دی او په سیمه کې د لټون عملیات روان دي. چارواکي زیاتوي چې ابابیل سکواډ د روژې میاشتې په مناسبت د امنیت ټینګښت لپاره ګمارل شوي او له پیښې وروسته امنیتي تدابیر لا سخت شوي دي.